سلام ستړي مشه د نن ورځې سپورتي خبرونو ته په خیر راغلی. د پاکستان ورو توپ اچوونکي عماد وسیم په خپل ایکس پاڼه له نړیوال کرکټ څخه استعفا اعلان کړی. عماد وسیم په خپل ایکس پاڼه لیکلي نږدې ورځو کې مې د خپل نړیوال کرکټ په اړه ډیر فکر وکړ او دې پایلې ته ورسېدم چې دا مناسب وخت دی ترڅو له نړیوال کرکټ سره مخه وکړم او خپل استعفا اعلان کړم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتان ټروټ د افغان د لوبډلې اتل راشد خان پوښتنې ته ورغلی. هغه ویلي د راشد خان روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی او ډیر ژر به د روغتون څخه رخصت شي. او وروستی سپورتي خبر مو دا چې په آلمان کې د میشتو افغانانو استازي د افغانستان کرکټ بورډ وروستی لاسته راوړنې وستایلې. په آلمان کې د میشتو افغانانو په استازیتوب د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې پخواني لوبډلمشر او نامتو فوټبالر حاجي عبدالبصیر ناصري د ښاغلي کارګر او فوټبال فدراسیون یو شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا د افغانستان کرکټ بورډ ته تشریف راوړ او په نړیوال جام کې د افغان اتلانو وروستی لاسته راوړنې د کرکټ بورډ عمومي ریاست رئیس دفتر د یوې ټرافي یا جام ورکولو سره وستایلې. د عمومي ریاست رئیس دفتر عبدالحکیم رحماني راغلو میلمنو ته ښه راغلاست وویل. له دوی مننه وکړه او د کرکټ ویاړونه یې د ټولو افغانانو ویاړونه یاد کړل. رحماني وویل ورته کړنې موږ ته لا ډیره انرژي راکوي ترڅو ډیر کار وکړو او د کرکټ په ډګر افغانستان لپاره ډیر ویاړونه راوړو.